داعش د پاکستان په امنیتي ځواکونو د ځانمرګي برید د کولو ادعا وکړه. د اسلامي دولت یا داعش ډلې د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې په امنیتي ځواکونو د ځانمرګي برید د کولو ادعا وکړه چې د چارواکو په حواله پکې 15 امنیتي ځواکونه وژل شوي او تر 10 نور ټپیان شوي دي. برید د بلوچستان ایالت د سبي په سیمه کې په لوړپوړي حکومتي کاروان شوی. دا د یوې ونې څخه په لږې مودې کې دوهم ځل دی چې د اسلامي دولت په پاکستان کې د ځانمرګي برید کولو ادعا کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د داعش خراسان څانګې د ځانمرګي برید هدف به د پاکستان د جمهور رئیس عارف علوي موټر و که نه، خو پاکستاني چارواکي وایي چې د ښاغلي علوي د موټرو کاروان د برید څخه یوازې څو دقیقې وړاندې د پیښې د ځای څخه تیر شوی و. د پاکستان جمهور رئیس بلوچستان ته د کلني کلتوري جشن د نمانځلو لپاره تللی و چې هلته یې وینا هم وکړله. ښاغلي علوي په خپلو خبرو کې پرته له دې چې نور جزئیات وکړي وویل چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ډېرې پرمختللې وسلې د ترهګرو لاسته ورغلي دي. د پاکستان جمهور رئیس تېره میاشت هم د ډنډ ورځپاڼې سره په مرکې کې ویلي وو چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د شپې لخوا د دید ځانګړې عینکې او پرمختللې وسلې د هغو ترهګرو لاسته ورغلي چې د پولې راوړي او په پاکستان بریدونه کوي. د دې برید څخه وړاندې اسلامي دولت د خیبر پښتونخوا د پیښور په ښار کې د شیعاګانو په یو جومات کې هم د ځانمرګي برید د کولو ادعا وکړه چې 63 تنه پکې ووژل شول او تر 200 ډېر پکې ټپي شول. خو دا یوازې داعش ډله نه ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په نښه کوي، بلکې د بلوچستان په ایالت کې بلوڅ بیلتون غوښتونکي او د پاکستاني طالبانو د غورځنګ وسلوال وخت ناوخته د هېواد په بېلابېلو برخو کې د پاکستان په پوځ او نورو امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.